بسم الله الرحمن الرحیم. امر حاضر معروف بانون ثقیله خافن دغه سه صدا امر حاضر چې او خف واحد شه حرف علت ورسېدلو تسنیه شر واپس شه خف خافا امر حاضر معروف خف خافا خافو خافی خفنا واحد حاضر نه ورسېدل دا خف و د خفنا جمع مؤنث حاضر نه ورزیدل ده دا باقی شه هر واپس شو ده. اس امر حاضر معروف چې دو په اشه نشته ده خو چې کله په نون سکیلا سره تکوي بیا ود تر واپس شي او ویلر واپس شي چې نون سکیلا د ځون په مقابل شه مفتوح وړي ٹھیک شلا و اغزوی شه په امر حاضر معروف شه مجبوری و چې اجتماع د ساکنین ارتلا د امر د وجنا په کلمه باندې وقف ارسی بیا وقف د وجنا په اخر د کلمې جزم روشي امر جزم ورکا اعلان خبره ده بیا چې جزم ورکو امر بیا فایا ساکن اشلا او حرف علت یا ساکن شو بیا حرف علت په شو ورزده او چې کله بنونه سکیلا په داخله شي بیا دغه فان د خافا ولا دغه متحرک شي چې دوه حرکات میندکو به د حرف علت د ورزیدل ضرورت نشه پوته بیا واپس کیږي ځکه اس خافن دا امر حاضر معروف بانون سکیلا دا امر حاضر معروف نه دا مطلب چې هغه شپږ صيغه د حاضر ولې غایب نه دا کنه غایب شه بیا لام امر لاګي لام امر مکسوره لاګي خافن خافان تا اخر الف کې در خف افتاده بود الف چې په خف شه امر حاضر معروف شه غورځیدلو لکه تخافو شه تخافونه واحد مذکر حاضر نه چې ته خف جوړاوي علامت مضارع زنه درې کې بیا د امر د واجب فا بند جزم روشي بیا الف و فا شه اجتماع ساکنین روغلا بیا الف غورځیدل الف کې در خف افتاده بود الف چې په خف شه غورځیدلو بسبب نماندانه اجتماع ساکنین باز آمده په سبب د نه پوته کېدل اجتماع ساکنین نشلا پوته کنه باز آمده هغه الف بیا ار واپس شه په خافان نشه نون سکیلا ځون په مقابل شه فتحه غوستا بیا چې فتحه غوستا فا متحرک اشلا بیا الف څنګه اس متحرک حرف پوته شو د لام کلمه په سوی باندې بیا اجتماع د ساکنین نشلا پوته سیاغ نهی ولم ولن ولام امر بر زبان باید اور صيغه د نهی و صيغه د لم چې لم داخل کې ولن ولام امر لام امر ول به هغه صيغه شي چې د یغنا علاوه دي د حاضر نه علاوه دي بر زبان باید اور په ژبه باندې بوید دی روړل و اغلال آن و اغلال دیه با اصول محرره و اصول لیکلی شوی شه خرر یخرر تحریر لیکلی شوی و تحریر دغه تاویی چې تو بیٹی چې تو خلیاوه و چیګه لاشت زنه وایي و سره یې برابرۍ کې برابر اول صفی په اصول مختصر سره تقریر باید کرده تقریر باید دی کول د اغلال د اغه لیکلی شوی اصول مطابق تکراری کول پچار دی طالب په وژغری د نهی گردان ته ورونسی خف خو د واحد مذکر حاضر ولا امر صيغه لا خف وډارېجا لا تخف ما ډارېجا لا تخافا خف پرین گردن شه دغه رغلی و خف خافا خافو خافی خفنا اس په دغه باندې نهی داخله کا لا نهی لا تخف لا تخافا لا تخافو لا تخافی لا تخافا لا تخفنا جحد بلم یعنی په مضارع باندې چې لام جزمه داخل کې اس په دغه شپږ صيغه د حاضر ولې په دغه باندې داخل کا لم تخف لم تخافا لم تخافو لم تخافی لم تخفنا هغه قسم گردان دا صرف عامل او تبدل شي انره صيغه سے تبدیلی نرسی ویلې چې دا غونډه جازمه دي لا نهی یا جزم ورکای لم یا جزم ده لام امر یا جزم ده ان ولم لما ولام امر ولا نهی نیز جازم فعلان ده دا ټول د فعل جوازم دي لتخف
دا لام امر شو، دا مجهول شو. لتخف، لتخافا، لتخافو، لتخافی، لتخافنا. نفی تاکید بلند چروره بیا وی سرنگی ہوئی لن تخافا مت ڈرے جا، نا تو ہرگز نہیں ڈرے گا. لن تخافا، لن تخافا، لن تخافو، لن تخافی، لن تخافنا. صیغه آغا شای دی، صرف عامل به بدل شي. فائدہ دغه فائدې روړلې نه غرض د مصنف دغه ده چې محموز الغین لکه سآلا و اجوف لکه خوفا یخوفو یا قوالا یقولو یا بیغا یا بیغو، دا اجواف شل. محموز غین و په اجواف شه چې امر صیغه جوړوي بیا په دغه دواړه شه غین غورځېږي. محموز شا غین غورځېږي و په اجواف شا غین غورځېږي د امر په صورت شه. قال والامر دا قل، باغ والامر دا بیغ، د خاف والامر دا خف. و سألا یسألو، سألا شه د غین کلمه په ځای حمزه راغلیدو، ادغه مضارع دو یسألو. اسأل، اسأل زنه راغی امر یې، بیا اسأل شه تعلیلات کېږي د حمزه منفرده ولا فتحه مقابل ته ورکه، بیا چې فا کلمه متحرکه شي حمزه وصل ضرورت نشه پته و د غین کلمه ولا حمزه چې حرکت سره ورکاوي او فا کلمه تسنه ورکاوي دو به ویا ورځي سال پته شو. از دا کیسه دو چې د مصنف غرض دغه د دغه فائدې ذکر کولای چې محموز الغین او اجواف په دواړه شی په امر شی غین کلمه ورځي، بیا په دغه صورت شی طالب پریشان شي او معطل و محموز شه. صیغه ته هم شکل شي د تمیز مشکل شي چې دا محموز دا کا معطل ده. په دا وجه باندې مصنف په دغه دوی شه امتیاز طالبونه تشای هغه د پرې دا فائدہ وروړلې دو. صيغه امر اجواف، صيغه د امر د اجواف را از صيغه محموز غین، صيغه د امر د اجواف یې د صيغه د محموز غین نه اخری شه دغه جمله شه روغلی دی امتیاز بیان کرده، امتیاز کول پچار دی. اس هغه تفصیل یې کوي چې یغه امر اجواف را از صيغه محموز غین، صيغه د امر اجواف یې د صيغه د محموز غین نه کې درا بقاعده سل حمزه حذف شده چې په صيغه د محموز غین شه په قاعده د سل حمزه حذف شله، اصل شه اس الو بیا سل پوته شو، دغه قاعده نوم یا سل شو. په قاعده د سل سره حمزه حذف شله به همي وضعه هم په دغه طریقه امتیاز بیان کرده، امتیاز بوید دی کول که در اجواف غیر واحد مذکر، چې په اجواف شه غیر واحد مذکر، اجواف شه دا قل و بیغ و خاف دا تپزر لريه که در اجواف غیر واحد مذکر د واحد مذکر نه علاوه و جمع مؤنث، و جمع مؤنث یا جمع مؤنث کیما دو قلنا و بغنا و خفنا. بدغه حرف علت پروتی دي کنه د حاضر په گردان شه په اجواف شه د واحد مذکر نه یا حرف علت پروزی و د جمع مؤنث نه پروزی لکه قل و قلنا و بغ و بغنا و خف و خفنا. دا پهلا صيغه او د شپږمه جمع مؤنث یا سره ادا کړه کې در اجواف غیر واحد مذکر چې په اجواف شه د واحد مذکر نه علاوه و جمع مؤنث و جمع مؤنث نه علاوه هغه غیر معنا مش د علاوه اخلي به همي صيغه غین باقی میں معنا د پټوله صيغه شه د امر په گردان په شپږه صيغه شه د دوزنه وبوسا د باقی ټوله شه غین باقی میں معنا د غین باقی پوت کې یعنی په سالره شه غین باقی پوت شو. چون در قولا تسنیه قولو قولی سالر صيغه ذکر کړه د صيغه ذکر کړه درې و د دې سالر تسنیه دوا زله دو کنه تسنیه یو ځل د مذکر دو یو ځل د مؤنث دو په سرشه قول زنه وبوسا په اخري شه د شپږمه صيغه قول نزنه وبوسا قولا قولو قولی قولا. نو سالر صيغه پوتشله په سالر صيغه شه غین کلمه واو په پوتې شو یدو بیغه گردان تروشه بیغ و بیغ نزنه وبوسا چېغه حرف علت تلا ده یا غرزدل یدو
بیغا بیغو بیغی بیغا دغه سالره صيغه شه یا ار واپس شوې ده بل اجتماع د ساکنین په شپوت نشلا او دغه رنګ خف و خفنا اغه نه حرف علت الف غرزیدل ده او خافا خافو خافي خافا دا سالر صيغه چې دغه شه حرف علت ار واپس شو ده اجتماع د ساکنین نشتا دا خو دې یغه تحقیق کرتا وکړو د اجوافه و در نون ثقيله و خفيفه هم عین باز آید و په نون ثقيله و خفيفه شیا غین واپس روغی لکه قولن غاسه صدا امر حاضر معروف خو قل خو چې کلا بیا نون ثقيله ته په داخله وای خو ځن مقابل شي حرکت غوړي بیا لام متحرک شو به چې لام متحرک شو بیا واو سره په گاون شه متحرک لفظ روغی کنه ساکنه نشل پته نو هغه واو یا ار واپس شو قولن بیغن شه دغه شه یار واپس لا خافن شه الف ور واپس شه و در محموز غین تو محموز غین شه در جمیع صيغ غین محذوف معنا ده و محموز غین شه په ټوله صيغه شه غین محذوف پته کېږي لکه زر زرا زرو زری و دغه رنګ زران د واحد ولا امر حاضر یې کړه دا نون ثقيله په داخل کړه دا و صلا سلو سلی و سلن محموزه شه په ټوله صيغه شه غین محذوف شي عین محذوف پته شي ار واپس کېږي نه حمزه پښوینی حمزه نشته کنه چې زله دو غرزیدلې دو بس بیا غرزیدلې دو بیا نور واپس کېږي اجوف یای از سمع ان نیلو یافتن پالنا من دول نال ینالو نیلن چې اجوف یای شو بیا اصل ته شو سمعه بنا ده نایلا بر وزن سمعه نایلا شه یا متحرکه دو مقابل مفتوح تا یا به په الف باندې بدلا کی نالا شو دغه رنګ یا نالو چې اصل شو د یسمعو په وزن یان یالو دا کوسره لیکي یا په پنسل باندې نالا یا نالو سره نایلا یان یالو بیا یان یالو په وزن د یسمعو دغه قاعده باندې یا نا الف جوړ شو یا نالو شو اغلالات جمله صيغش اغلالات د نالا یا نالو د ټوله صيغه بقیاس ان چې بیان کرده ایم په قیاس ته اغه چې میش بیان کړي میتوان کرده ممکن دی کول و هم چونین و هم دغه رنګ از دیگر ابواب ثلاثی مجرد هم دغه رنګ دینه را بوبید ثلاثی مجرد نه تصاریف و صيغ می باید برآورد هم دغه رنګ دینه را بوبید ثلاثی مجرد نه تصاریف گردنینا و صيغه بویددی بهر روړل ار خارج او چې سړی ارو بوسیزنه یعنی طالبونه ته د مشق دعوت ورکړي